أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا مخکې د مؤمنانو ذکر وشو د هغوی صفات ذکر شو اوس الله د هغوی مقابل ذکر کوي چې هغه کافران دي ان الذين یقینا هغه کسان کفروا چې کفر کړي دي سواء برابر خبره ده علیهم پدوی باندې انذرتهم کته یرا ورکړي دوی لرا ام لم تنذرهم یا یرا ورنکړي دوی لرا لا یؤمنون ایمان نراوړي نو الله دوی ته سزا دا ورکړه چې دنیا کې د علم اسباب واخستو چې عقل وګونه دي او سترګې دي او د آخرت سزا الله دا ورکړه چې دوی لپاره لوی عذاب تیار کړه ختم الله مهر وهل د الله على قلوبهم فزړونو د دوی وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی غشاوة ناشنا پردی چې په سترګو ناراضي دته معنوي پردی ویل شي چې دوی سترګو ته الله پردی والی دي چې حق بنویني ولهم موضوع لرا عذاب عظیم عذاب لوی دی الله په خپل لوی دا چې شته لوی او یا بصور لوی په دې دوه آیاتونو کې دوه فائدې یو دا چې د شپږم نمبر آیات کې الله فرمایي چې کافر ایمان نه راوړي حالانکه ډیرو کافرانو ایمان راوړی او راوړي داغه جواب دادا چې دلته کافر انادي مراد ده هغه کافر چې داغه کفر په زد او تعصب باندې بناوي خپويږي چې د اسلام حق دین دا خو بهم ایمان نه راوړي لکه مثال ابو طالب شو ابو طالب اشعار ویل دي ولقد علمت بان دين محمد من خير الاديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا ابو طالب وی چې قسم په الله چې خپويګم چې نبی صلی الله علیه وسلم دین دې ټولو دینونو نه غوړه ده خو د خلکو د ملامتۍ نه یریګم نو دلته کفر عنادی مراد ده کافر عنادی مراد ده هغه کافر چې دغه کفر په زد او تعصب باندې بناوي لکه یو پکې ابو جهل شو او د فرعون کفرم په زد او تعصب باندې بناو یو دا فائدہ شو دویمه فائدہ دا ده چې پارابای کې زړه قلب یې قلب د قلب خپل معنا ده اوړېدل راوړېدل نو زړه ته قلب زکه وای چې دام اوړي راوړي نو ایمانی فائدہ پکې دا ده ایمانی انس رضی الله تعالی عنہ روایت تا فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ډیره کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا مقلب القلوب اے د زړونو اړون کیا ثبت قلبي
د ما زړه مضبوط کی علی دینک ستا په دین باندې انس رضی الله فرمایي چې ما ته وی چې یا رسول الله آمنا بک وبما جئت به مو پتام ایمان راوړی او په هغه څه مو ایمان راوړی چې تا ځان سره راوړي دي چې قران او احادیث دي فهل تخاف علينا آیا ته په مو باندې یریږي د تا نه خو د شرک توقع نشتا د شرک یره نشتا نو ته په مو یریږي چې دا دعا وایي د مو په مخ کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم او زکا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الله د بندگانو زړونه د الله د دوه غوتو په منځ کې دي یقلبها کیف یشاء اړوي دی لرا کوم طرف ته چوغاړي نو زه د الله نه دعا کوم چې الله د ما زړه ګره تا په دین باندې مضبوط کې نو دا دعا مو ته ډیر په کثرت سره ویل پکار دي ډیر کم مداسه خلک وی چې دا غو سره د ایمان فکر یو دا دعا کوي په کال کې د خپل ایمان د لپاره سوال نه کوي یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سنن ترمذی کې دا روایت راځي